نن پر زړونو راوريږي ستر رهبره، نن پر زړونو راوريږي ستر رهبره، محبوب ملا عبدالمنان د همت غره. د اسمان ځلان د لمر پر دې شاهد دی، د اسمان ځلان د لمر پر دې شاهد دی. و به نه زیږوي مور داسې زړوره، د هلمند د سیند څپې هم سوې خاموشه، د هلمند د سیند څپې هم سوې خاموشه. سونقا ځینې فنا د غزال مره، د نوزاد فرهاد او سرې کلا له سیمې، د نوزاد فرهاد او سرې کلا له سیمې. و کابل ته رسېدلی ستا لښکره، ستا مشهد مرقد مزار ته چې نن راغلم، ستا مشهد مرقد مزار ته چې نن راغلم. زړوره بهادره شملوره، ولولي او ګنګوسې ستا د یادونو، ولولي او ګنګوسې ستا د یادونو. را پر زړه سوې ګران غازي شهید دلبره، ستا پر قبر او وطن باندې سلام دی، ستا و قبر او ټاټوبې ته سلام دی. له جانبه د تندر ستا د عسکره، له جانبه د تندر ستا د عسکره. دا د محبوب شهید ملا عبدالمنان اخوند د غزا د رهبر، د غزا د سرلښکر، د غازیانو د زړه سر، د شهیدانو د همسفر، او زموږ ستاسې د افغانستان د غازي لښکر د رهنما مقتدا، او د سختو شپو په هیواد او په ټاټوبي کې د جبر طاغوتي یرغل امریکا په مقابل کې فولادي ځیګر شخصیت چې په دې خړپړ مزار کې پروت دی. او د ده د وینو په برکات، د ده د اسلامي جذبې او د ولولو او د ایمانی حماسو په برکت او لاملو سبب باندې الله رب العزت د دنیا طاغوتي یرغل وشرموي، او د ده د وینو په نتیجه کې نن موږ الحمدلله هسکې شملې په خپل هیواد کې ګرځو او اسلامي نظام قایم دی. روح دې ښاد وي، یاد یې تل تر تله وي، او د مجاهد ولس و مجاهدونو په زړو کې دې همیشه تر همیشه پورې برقراره وي. روح دې ښاد. انا لله و انا الیه راجعون.